دغه لوبې چې د رمضان جام په نوم پیل شوې وې د بلال مندوزي لوبډلې اتلولي خپله کړه. ورزشکارانو له مدیخیلو ځوانانو مننه وکړه چې په خوست کې والیبال مینوالو لپاره یې دا ډول لوبې جوړې کړې وې. دوی وویل زیاتره کسان د دا ډول لوبو ولایتي او ملي لوبډلو ته لار پیدا کوي. د والیبال دپاره اولمپیک ډېر پرمختګونه راوستل، ډېر ټورنمنټونه یې ځوانانو ته په لاره واچول. بیا هم له فدراسیون څخه له اولمپیک څخه ډېره مننه کوو. او د نشهیي توګه پر ضد باید په آینده کې نور ټورنمنټونه هم جوړ شي. ډېر د خوښۍ ځای ده او موږ د تلاشا کډوال نه او د زمري سلني نه ډېره مننه کوو چې موږ سره یې خلې ځلې وکړلې. د لوبې جوړونکي لجمن سره په خبرو کې وویل چې له دغو لوبو یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی، د تفریح لپاره زمینه برابرول او له نشهیي توکو سره مبارزه وه. چې د سیمې ځوانانو لپاره، د خلکو لپاره، د وګړو لپاره د سترې لپاره زمینه مساعده کړو. بالاخره موږ په دې باندې وام پدېدو چې دغه زمینه مساعده کړو تر څو خلک سترې وکړي. دویم موخه یې دغه وه چې د نشهیي توکو پر ضد دغه ترمیم پیل شوی تر څو موږ به ځای خلکو ته پیغام ورکړو د نشهیي توکو هغه نقصانات یا نواقص چې کوم د مسکره موادو هغو خلکو ته موږ ښودلو. او ډېر داسې ځوانان موږ ولیدل چې والیبال ته یې مخه کړله او نشهیي توکو پرېښودل. د خوست اولمپیک آمر عطاالله شاه کډوال وایي په اوس وخت کې د خوست ورزشي برخه تر بل هر وخت ډېره ښه روانه ده او ځوانان په بېلابېلو برخو کې د ورزش لوبې ترسره کوي. خوست ډېر ورزش رشد کړی دی. په هغې کې محلي لوبې ډېرې زیاتې شوې دي لکه کبډي، غرڅه او تر څنګ نور. الحمدلله خوست یو ورزشکاره ولایت ده. دا چې موږ کوشش په ورزش زیات دی چې الحمدلله ملي ټیمونو ته هم هلکان ځي او تر څنګ نشهیي توکو نه موږ باید خلک منع کړو. دا چې موږ کتلی دي چې مثال په میاشت کې که موږ 15 نفر منع کړو، په کال کې به 80 شي او په 10 کلونو کې به 600 یا 1000 نفر شي. الحمدلله څومره چې مخکې متحد کېدل هغې هم مخه نیول شوه، څومره چې متحدین نه موږ بیرته بچ کوو. له دې وړاندې د خوست په بېلابېلو سیمو کې د کرکټ، والیبال، فوټبال، نیزه وهنه، آزاد مسابقې او د نورو ورزشي لوبو سیالۍ پیل شوې وې چې ځینې لا هم په سیمو کې دوام لري.